أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو كشري من راولي قدويت ملائك وكلمهم الموتى أو خبروا كده دوي سرمري وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو راجمك بدوي باندي هر شيء مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندي دوي إيمان رولي إلا أن يشاء الله مگر هغه وخت چې وغواړي الله ولكن أكثرهم يجهلون مگر ډېر د دوی نه ناپوه دي. الله زد او عناد بیانوي د مشرکانو. مخکې موږ سره تېر شو که نه تېر شوی ایتونو کې قسمه قسم مطالبې دوی کړي. الله وایي که د هر څه وله ومنم که نه ملایک به م راولېږم مړي به دوی سره خبرې مو وکړي او د هر څه به دوی ته مخامخ وښیم بیا هم ګوره ایمان نه راوړي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا او دغشات ګرځولي دي موږ د هر پیغمبر د پاره دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو او د پیریانو نه. هر پیغمبر د پاره دشمنان شته دي کی تسلی ده هر داعی ته چې کله به سړی حق دعوت کې د دشمنان به الله هر پیغمبر د پر دشمنان دي چې هغه شیطانان دي په انسانانو کې او پیریانو کې. دینه د ثابت چې شیطان صرف په پیریانو کې نه د انسانانو کې نه. یوحي بعضهم الى بعض وسوسیه بعضی د دوی بعضو ته زخرف القول غرورا د خیسته کړی شوي خبرې د پاره د دوک کولو. وګوره یعنی شیطانان خلقو ته دغه شیطانان چې کوم د پیغمبرانو د حق دشمنان دي نو دوی خلقو ته داسې رنګدارې خبرې ورچوي ښایسته کړی شوي خبرې ته یې جوړې کړي دې دپاره چې غروره دا خلک په دوکې کې ور واچوي. داسې ناشنا ناشنا خبرې به ستا په زړه کې ور واچي لکه یو سړی به نن سبا حق بیانوي دی به ستا په زړه کې ور واچي دا نوي خلک پیدا شوي او دا زموږ پلار نیکه نه پوهېدو او دا خو زمونږ هغه دین ګډوډ کوي او دا زمونږ هغه پلانې کاري دي چې کو پلانې دي چې زخرف القول دي چې ښایسته کړی شي خبرې به درته کوي. ولو شاء ربك ما فعلوا او که غوښتې رب ستا نو نه به یې وی کړی دوی دا کار. فذرهم وما يفترون نو پرېږده دوی او هغه چې دوی څه دروغ جوړوي. خپل دعوت کوه دوی پرېږده. دایي دپاره دا پکار دی چې د خلکو خبرو ته توجه دې نه کوي بلکې دې ته ګوري چې د دعوت څومره وکړو او اثر کوي او که نه کوي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة او د دې دپاره چې کاږه شي دې دروغو ته زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت. وليرضوه او دې دپاره چې خوښ کړي دا دروغ. وليقترفوا ما هم مقترفون او دې دپاره چې وکړي دوی هغه څه چې دوی یې همیشه کوونکي دي. دا خلک په ډېر زر دوکه کېږي او دا خلک هم د دوی ملګري دي هم د دوی دا کار کوي. اوس الله سبحانه وتعالی دا خبرې کوي چې تاسو به په رنګدارو خبرو پسې نه ځئ. یو خبره رنګداره ده او ښایسته کړې دی تاسو وایي دی ښایسته کړې تاسو به ځئ په الله پسې. أفغير الله أبتغي حكما أي بس غير دلان طلب كم فیصله كونكي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب او الله غزت تجرى لقليد تاسو كتاب مفصلا خوازها والذين آتيناهم الكتاب او كسان وركره دي منغا غويت كتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ويجي چې بشک دا نازل شوی دی د طرف د ربستانه پر اشتیا سره اهل کتاب مراد. فلا تكونن من الممترين نو مکیږي ته د شک کوونکو نه. که څوک وایي چې د الله په کتاب کې به کېدای شي زیاتي خبرې یا داسې خبرې وایي چې چا حق به برباد شوی یا ستبدیلی به پکې راغلي نو الله وایي نه
نه د الله په کتاب کې زیاتی خبرې شته چې هغه چا سره زیاتې کوي او نه الله دې سي خبرې کوي چې هغه نه پوره کوي بلکې الله خبرې رښتیا دي پوره دي عدل او انصاف والا دي او نه د الله په خبرو کې بدلون راځي او نه څوک متبادل راوړي شي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا او پوره شوی د خبره در رب ستا په رښتینوالي او په انصاف سره لا مبدل لكلماته نشتی څوک بدلونکی د خبرو د الله وهو السميع العليم او هغه اورېدونکی پوه دی اوس که دوی دا ووایي چې زمونږ په دې باطل باندې خو ډېر خلک روان دي الله وایي دا څه چله نه ده چې ډېر روان دي که لږ روان دي یو سړی به په حق یوازې به دی په حق دی ډېر خلک به خو په غلطه به بس دا په غلطه دی وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله او کته بداری کې د ډیرو داغه چا چې پزمکه کې دي او بړې دوی تعالی را د لارې د الله نه ان يتبعون الا الظن تابدارین کوي دوی مگر د ګمان وانهم الا يخرصون او ندي دوی مگر اٹکل کارونه کوي إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله يقينا رب ستاغا خپوه دي پاغا چاچ اولی دلاری دلانا وهو أعلم بالمهتدين او اغا خپوه دي بهداية مندنكو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه بس خوري داغينا چياد سوي نم دالا پاغي إن كنتم بآياته مؤمنين كتاسوي پايتنو دالا إيمان لرنكي مشركانو كده بماري و چي يو شيء يو ساروي با دالا پنو ملال شو دالا پنو او دوی با بزن حرام کرو نبيا بهم نقولو لیکن دا خود الله په نوم ملال شعر وینه نه جی لکه موږ پرون تیر شو سوره مائده کې کنه دا بحیره ده او دا سایبه ده او دا وسیله ده او دا موږ حرام کړ کله به دې شو یو شی به مردار د الله نوم په نو غستې شي حرام بو او دوی به خور یو شی به الله حلال کړو هغه به حرام کو چې الله به حرام کړو هغه به حلال کو دې ځکه الله چې خوري هغه چې زمانون به غستې شي وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه او سوجل تاسو لرا چې نخوري داغي نه چې یاد کړی شي نوم د الله پاغي الله نوم په یاد شي به نه خورو ولې وې داجي زموږ د پاره حرام دي په ځان به خپل حرام کړی وقد فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا هغه په تفصیل سره بیان کړی تاسو ته هغه چې حرام کړی دي په تاسو حرام چې دا الله واضح کړی إلا ما اضطررتم إليه مگر هغه چې مجبور شئ تاسو هغې ته وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم او یقینا ډیر خلک خامخا گمراه کول کوي په خواهشاتو خپلو په ناپوهۍ سره إن ربك هو أعلم بالمعتدين یقینا رب ستاغه خپوه دی په زیاتی کوونکو د حدنا وذروا ظاهر الإثم وباطنا او پریدی اخکار گنا او پت گنا دو قسمه گنا ذکر شو اخکارا او پت دا پت گنا پری خودل نی دا پت گنا دا چی دا خلکو نظرون پی نی دا دی گران کار دی او دا اصل تقوی دا لوی ذکر چی دا تقوی پتا انا لگی چی کل انسان یوازی نیسی دا خلکو بمخ کیو دا معاشري په مخ کې ځان خد تقوادار سره جوړ کړي خو بیا پته آله لګي چې کړي وسړي ځان لشي ځان له کمره کې شي نه الله وي وښکار ګناونه بم پرې دی پټ بم پرې دی مفسرین دلته ډېری خبرې لیکلي کومه تفصیل نه جو ودلته الله د مشرکانو په کار باندې رد کو چې هغه په طواف په لغړه کو زیناګانی به کولې او رتونه به ښکار کول ټول به دې نه راځي ان الذين يكسبون الاثم يقيننا كسان چی کئی گناہ لرا سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چی سزا بورکڑش دویتا پس سبب دا کارونو چی دوی کول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
او مخوري داغ سارون چیاد نکڑی شنوم دا اللہ پاغی وإنه لفسق او یقینا دا خوراکنا فرمانی دا اللہ دا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم او یقینا شیطانان خامخا وسوسیه اخبرو دوستانو تا لیجادلوکم ددید پارا چی جگڑیو کی تاسو سرا آنو مجوسو بیابل اعتراضو خو مشرکانو تا دلتا اللہ وی کنوی شیطانان وسوسیه چی اخبرو ملگرو تا جتاو سر جگڑو کی تاسو سر بازو کی مجوسو اعتراضو خو مسلمانانو تا عفو المشرکانو تا چی دا اعتراضو کی پا مسلمانانو اگر دا اعتراضو تو خو وی چې الله مړکی نو تاسو نه خوري او چې تاسو په خپل مړکی حلالي کې نو به خوري دلته شریعت کې دی چې مردار حرام ده کې او چې خپل لاس په چاړه راکړي بسم الله و به حلال دوی د اعتراض وته ورو چې څنګه چې الله مړکی نو تاسو نه خوري او چې خپل مړکی به خوري دغه جواب شو چې و چې دانه چې الله مړ کو نه ډول الله مړ کو دا الله مړ کړي هغه الله مړ کړي خو په دې باندې نوم د الله غستې شي دغه وجه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون او كتاسو تابداري وكرد اغوينو يقينا تاسو بخامخا مشركاني وصلى الله سبحانه وتعالى فرق بياني دا مؤمن و دا مشرك بمنسكي يو خيست فرق او من كان ميتا ايا غسوك چي مر فأحييناه نبجوان ديكو منغاغا وجعلنا له نورا او وقرز ولا منغاغا دباررنا دا جون سري الله ولا الدين وركو رناي ولا وركرا پوه ولا وركرا قرآن ولا وركو حديث ولا وركو يمشي به في الناس چی گرجی پاگی سرام پا خلقو کی یعنی جون تیری او دا دین دا رنا وسری علم وسری دا اللہ پا دین پوهی كمن مثله في الظلمات فشان داغ چاکی دیشی چی داغ صفت داده چی پتیرو کی دے ليس بخارج منها ندے وتنکے داغینا دادوان یوشن کی دیشی یوسریل اللہ رنا ورکڑی دا نور توحید قرآن و حدیث او داغ رنا پر رنا کی جون تیرے یوسرے پتورو تیرو کی پروت توریاد بلی كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون دغشان خستكري شوي كافران تاغ عملون چاوي بكول وكذلك جعلنا في كل قرية او دغشان قرزولي دي من باركيلكي أكابر مجرميها مشران مجرمان داغي دي كيلي مشران او مجرمان ولي ليمكروا فيها دي دا پارجي چل ولو کی باغي کی دا حق خلاف وما يمكرون إلا بأنفسهم او چل ولنكي دوی مگر بخفلو زانونو وما يشعرونه نپويگي رب العالمين بلا خبر بیانی چه هر کلی کی چه حق دعوت چلی دلی نو پا کلی کی مجرمان پیدا شوی دی مشران مجرمان دا کلی مشران اگه مجرمان شوی دی اکثر دا غٹان خلق چلی دی حق نمانی دیر زر او کو منی لیٹی منی او یا لگی منی هو پاولا کی اکثر دشمنی دوی کئی لکه سنچی مکه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شید قریش لا مشران خلق دشمنی ته راپاسېدلی ولاړو دا غمخه دې چې الله دا خبر کی چې پیغمبر غم کو دا هر پیغمبر سره شي هر د حق د ایسره د شي چې دغه په مقابله کې بکری کې مشران کسان راپاسېدلی دا سره دشمنی نه کړي وإذا جاءتهم آية او کله چې راشي دوی ته سنخه قالوا ويدي لن نؤمن هچر ایمان نراوړو منګه حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله تر دې چې راکړی شي موږ ته بشان داغي چې ورکړی شوی دی رسولانو د الله ته ولید ابن مغیره ابو جهل او داس نور مخوريس خلک کوم مکه کې نو دي مشرکانو وی دوی له الله ولدا دا وحي او دا نبوت نور کو دا خو ډیر مالدار دي او دا ډیر مشران دي دا خو جرګو والد نو موږ په دې خبرو ایمان نه وروړو تر دې چې الله موږ لره کې هغه څه چې دی پیغمبرانو له ور کړی
الله أعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي پاغه ځای چې ګرځي پاغه کې خپل پیغام د الله کار دی نو چې چاله اوس د پیغمبري ورکه و نه ورکه سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله زرد چې وبرسیا کسانو ته چې جرم کړي دي ذلت بنزد الله وعذاب شديد او عذاب سخت بما كانوا يمكرون فالسبب د دې چې دوی به چلونه جوړول د حق بخلاف فمن يريد الله ان يهديه بچا در چې وواړي الله چې هدایت وکړي هغه ته يشرح صدره للإسلام نکولا وکي سینه د هغه اسلام ته ګوره الله چې چاته حق ښیي که نه او چاته دین ښیي نو د هغه د سینه پراخه کړي دي قرآن ته دي حدیث ته دي وحي ته دي حق ته دا ولې بیا خوند ورکوي ومن يرد ان يضله او چاله چې وغواړي چې ګمراه کړي هغه يجعل صدره ضيقا حرجا نو ګرځي سینه د هغه تنګه ډېره تنګه سینه ولا تنګه کې خصوصا د حق چې ویل کېږي که نه لکه سم د ټوپک ډېر چې کېږي نو لکه نن سبا هم دي شتي په دې بعضو دا خبره ډېره بدلېږي قرآن او حدیث چې ته قرآن ډېر قرآن او حدیث قرآن او حدیث هلته هغه سینه تنګه شي د حق نه مثال تقول الله إذا سيني ستنقشي كأنما يصعد في السماء قوياك بزور خيجي برا طرفكي ويسرع اسمان تخيجي سمر زور بكي دقش ددر سيني تنقش دا حق يبدلك يو زور وركي لك كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دغشان ګرځي الله پلیتی پاکستانو چې ایمان نه راوړي عبد الله ابن عباس وی پلیتی نه مراد شیطان یعنی الله شیطان مسلط کې پاکستانو چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربك مستقيما او دا لار درب استادنی غلارا قد فصلنا الآيات يقينا بتفصيل سر بيان كړي دي منګ آیتونه لقوم يذكرون دا قوم د پاره چې نصیحت اخلي لهم دار السلام عند ربهم د دوی د پاره کور د سلامتی دی پنځ درب د دوی اخرت کور جنت کی مراد الله دې موږ ټول ته په دې مبارک میاش کی د کور د سلامتی د نصیب کی وهو وليهم بما كانوا يعملون او غمددگار د دوی د په سبب د عملونو چې دوی وکول الله د آخرت مسله بیانې خدای نمخ کی دی خبره ته کوم الله اشاره کوي چې ډیر انسانان پیریانو گمراه کړي نو دا پیریانو انسانان چې کله الله ته مخامخ شي نو الله به دوی سره خبره کوي نو سبي ويوم يحشرهم جميعا او پاغ ورځ چې راجمع بکي دوی لره ټول یا معشر الجن وبوي اډلې د پیریانو قد استكثرتم من الانس یقینا ډیر کسان گمراه کړي دي تاسو د انسانانو نه یعنی ډیرو انسانانو تاسو عبادت کو تاسو نه پناه غوښته نظرانه منښت به کولی اوس دغه تبعید تاسو لپاره جهنم وقال أولياؤهم من الإنس أو بوي دوستان دوی د انسانانو نه هغه هم د خپل ګناهونو اقرار وکړي کوم انسانانو چې د دوی بندګیانې کړې وو د دوی مرګتیا کوله ربنا استمتع بعضنا ببعض ای رب زمونږ فایدې اخیستې دي بعضو زمونږ په بعضو سره یعنی انسانانو د پیریانو نه فائدې اخیستې دي او پیریانو د انسانانو نه فائدې اخیستې دي پیریانو د دې څه اخیستې دي چې دوی له تعظیم به کېدو دوی ته به مدد شوی ویل کېدو دوی کې تکبر راغلی وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا او ورسیدو منگا نیٹی زمنگ آغیت جتا مقرر کری و زمنگ دپارا اسی جی قسمت کم بلاو شو قال النار مثواكم ابو يلا ورزيد دوسيدو استاسو خالدين فيها من شبه باغيك إلا ما شاء الله مقرغ جواري الله
إن ربك حكيم عليم يقينا ربستا حكمة ولا بوغدي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا او دغشان مسلط کو منگا باز ظالمان لرا پا بازو سرا دی دو معنی دی یو معنی دا چی دغشان ظالمان دا ظالمان سر ملگری کی لکه یو سړی حق بیانی کنه نو دا باطل پرس که دا هر زی او که هر رنگ والی او که هر جیب والی خود دی دا حق په مقابله کی ټول یوځای کی یا معنی دا دا دوی معنی چې الله وی ظالمان بیا په ظالمانو مسلط کوما لکه څنګه چې دا پیریان وګوره په انسانانو مسلط شي نه الته انسانانو ظالمان دي توحید عقیده پر خو دی الله په پیریانو کې مسلط بما كانوا يكسبون بسبب داغا چی دوئی کی یا معشر الجن والانس ایدلی دی پیریانو انسانانو الم یعتکم رسول منکم ای ندی راغلی تاسو دا پیغمبران ستاسونا دا متعلق قاون پرزوی يقصون عليكم آياتي تبين والبيت ستايتنا زما وينذرونكم لقاء يومكم هذا او يرولي تاسو د ملاقات دورزي استاسو نچي دادا پیغمبرات تاسو يرولي نوي د دې ورځې چې تاسو ملاقات بد الله سره کی قالوا ويباوي شهدنا على انفسنا گویکو منگ بخبلو زانونو وغرتهم الحياة الدنيا او دوکا کڑی واغوی جون دنیاوی وشهدوا على انفسهم او گوائی بکی دوی بخبلو زانونو انهم كانوا كافرين چی بیشک دوی کافرانو